زنانه بغیر د خاوند د څو وخت تیرولی شي. خبره دا د عزیزانو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ډیر لوی فهم الله ورکړی. یو ورځ گشت کوي، په گشت کې یوه انجلۍ ده، زنانه ده، بیا د بې د ډېره معافي دا توري ما دپاره ګران توري دی، ګران کار یې زه دا توري وایم، والله زه شرمېږم. نو اشعار وایي، اشعار د جدایي وایي د خاوند په یاد کې. حضرت عمر فاروق چې د اشعار واورېدل نو اریان سو. الاول چې وکړي د دې ښځې سړی مسافر و. د شاه ولی الله صاحب رحمه الله په ازالة الخفا کې فرمایي مسافر و. کله حضرت عمر فاروق رالی رضی الله تعالی عنہ بي حبسې له رالی چې د لور وه یا بلې زنانې له رالی، ورته ویې ویلې ول زنانه بغیر د خاوند د څو وخت تېرولی شي. هغه ورته ویل 2 میاشتې ډېرې ښه تېرولی شي او 3مه میاشت څه ګرانېږي او 4مه میاشت نو بیا د دې جذبات شدت اختیاروي، د دې جذبات بیا قابو کېږي نه. حضرت عمر فاروق ډېر ژر ټول افسرانو ته خط ولیکئ چې کم مجاهدین دي یا کم ملګري دي تللي دي په سفر دي، په 4 میاشتې کې بیا یو واره کور ته رالیکوئ چې هغه کور ته راځي یا هفته یا میاشت یا 2-3 به کوي. دا امر یې وکړي. زما او ستا په اوس زمانه کې وګوره، دا اوس مدینه شریفه کې مې یو ځوان ولیدی، هغه د پېښور دا خوا څو وخت کېږي چې راغلی، ول دا مې 23مه میاشت ده. بچان لرې؟ او مولوي صاحب لور لرم زوی لرم. نو ولې؟ ول مولوي صاحب ورونه مې ټوله پر کور دي، به زه دلې چې څه ګټم هغه دې له ورسته ومه، ولاکه مې ترتیب جوړېږي. ما ښه د ورونو دپاره زما دا خیال و چې زه به پر دا ورورګلوۍ یو کوچنی بیان کوم. دا ورورګلوي د خاص کیسه ولاکه لري. یو خو د الله رسول فرمایي مشر ورور د پلار پر ځای دی، ځان ته خبره برابره ده، بالکل حق سچ ده، خو د نن سبا ورورګلوۍ هغه رقم نه دی، هغه رقم نه دی. یو هلک ته مې ویل مال په کور کې سولر مولر سیسټم برابر کړی دی، بیټرۍ و شمسیان یا ولې؟ په مولوي صاحب غټ کور مې دی، ورونه مې ډېر دي، ودونه یې کړي دي، یو زه څه سره پر روزګار یم، یوازې ځان دپاره یې لګولی نسم، خوند نه راکوي، په ګرده رسېږم نه. بس دا سرې ګرمۍ ته ټول بابا او مادې همدوی موږ پراته یو، د دې ورونه د وجې نسم کولی. د سپۍ ژوند به تېروو پښتنو، د سپۍ ژوند به تېروو. نو زما خیال و چې زه به پر دا ورورګلوۍ یو بیان کوم. نو ما 2 ورونه ولیدل، له موره 2 ورونه دي، یو مشر بل کشر. نو موږ یو سفر باندې تلو، ورسه وګوره کولر مولر شیان بند کړه، موږ په یو سفر باندې تلو. نو بیا دغه وسوله دا کشر ورور راولاړ سولو، دا خپل مشر ورور یې پر پښو باندې مچه کوي. کشر ورور راولاړ سو، دا خپل مشر ورور یې پر پښو باندې مچه کوي. مالو وای دا ورورګلوي خو داسې م والله دا د کېدلی شي، دا ورورګلوي داسې م والله کېدلی شي چې دا کشر ورور حالانکې بچانو والا هغه راولاړېږي څه کوي، هغه دا خپل مشر ورور پر پښو باندې مچه کوي. اوس ما درته وویلې چې دلته زموږ څو ځوانان ورکه دي، د چا کال کېږي، د چا 2 کېږي، د چا 3 کېږي، د چا 4، د چا 5 کاله کېږي، د چا 10 کاله کېږي، بچان یې پر کور دي. 10 کاله کېږي دی ورک دی، بچان یې پر کور دي. الله، او دا څونه د شرم خبره ده، څونه د شرم خبره ده، نه شرمېږي دا پښتانه. یو هلک ما ته ویلې، ول مولوي صاحب زما ټیم ډېر کم سو، خبرې مې ډېرې پاته شوې. ول مولوي صاحب دا پلار مې کور ته نه پرېږدي، پلار مې کور ته نه، بابا یې نه به راځئ، ته څه د کور والا سپی یې چاره ورځ راځغلې؟ وایي مولوي صاحب په غلا په یو 5 میاشتې کې 2 شپې ولاړ شو، پلار نه یې را خبر، دا پلار دې په مځکه ژوندی نه نوځي، ورک دې سه دا پلار، ورک سه، دا مور دې هم خدای ورکه کړي. له ما چې سپی جوړ کړی دی، زه به ګټم، ځواني مې ټوله خاورې که ستا دپاره، بیا چې ولاړ ایکسپیر سو، ختم سو، تباه سو، بله ورځ راغلی ښځې ته کښېنستی چې حسابونه یې وکړو، په 100 روپۍ کې درته 10 ور ورسېدې، نه یې ورونه دې 10 هغو ته ورسېدې، ورکه دې چې دا ورورګلوي دې ورکه شي، دا قرابت دې ورک شي، دا مسافري دې ورکه شي، دا څه کیسه ده؟ دا نو د حاجي صاحب نه دی، دا زه چې دا خبرې کوم، یا مولوي صاحب زموږ دپاره دې ډېر تاوانونه جوړ کړي دي، و ډېر تاوانونه مې جوړ کړي دي. حاجي صاحب لږ شرم وکړه، که ستا لور و بیا ته څه چم کوې، بیا چې دا د خپل لور یې داسې یي، بیا دا زما بیان زوم له ورواستئ، دا واوره دا مولوي صاحب څنګه ښې خبرې کوي. د مولوي صاحب زوی، مولوي صاحب ستا دپاره هم دغه خبرې کړي دي، لږ څه سوچ، لږ فکر را سره وکړي. دا خبره هم ختمه شوه، ټیم را باندې کمېږي.